سلامونه مو د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د دلپوریو له صحرا څخه ګڼه ګوڼه او د ماشومانو دلته شور ماشور لږ زیات دی. د خدای په لوی کرم بکیږي پاکل ګرانه دا زما د جانان مینا تقریبا ډېره فیصدي د خلک چې دوی هغه په خارج کې خو مماګونو تر مماګون د دلته دلپریو کې دي. سبا څوم صنف کې پنځم کې وای چې ملګری مې په هغه ورځ ملګری شي نور چې سره سره کمنټري وکړو بیا سره رسخات کو بیا سره وینو نه دا که هډ شته کربا شته شلوله په پسه شته که خو د شینه شته اوبه شته بسکټ شته چڼو پپړ شته چې بدشاهان به ملنګان شي وخت به راشي آها ملنګان به بدشاهان شي وخت به راشي نه را دا وی کنه ډېر صحیح دا د خپلو کس د ملګرتیا مو څومره وخت کېږي تاسې یاره ووته کلخ به کېږي ووته کوله ووته 15 کېږي که نه 15 د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د دلپوریو له صحرا څخه ومنئ. ویډیو کې تاسو معلومیږي چې ډلې ډلې ځوانان او تماشاچیان دلته راغلي دي. د کرکټ لیګ جوړ شوی دی د دې سیمې د اوسیدونکو له خوا نه یوه شانداره او په زړه پورې لوبه روانه ده. ومې غوښتل چې د خوست مازدیګري خپرونه دلته جوړه کړو له تماشاچیانو سره وغږیږو ځوانانو سره به وغږیږو د دغه ټورنمنټ یا د دغه لیګ د جوړونکو سره به خبرې اترې وکړو ځوان سره به خبرې وکړو. مشره سلامونه جوړ بخیر بخیر قربان د شم سلامت وي. دا اوس مو کوم ځای کې ویلوړي خیره دا په الحال اسماعیل خیلې ولسوالۍ اړوند دلپری قوم صحرا کلی ده صحرا کلی بالکل یعنی دغه صحرو دو بالکل کرکټ ټورنمنټ دی که لیګ ده دا لیګ دی په دا کې 15 ټیمې برخه واخیستې وو تقریبا او دا هر مازدیګر دغه لوبه کې ده نن فاینل ده نن فاینل لوبه ده بالکل ډېر علي. نو د دلپریو ملګري به حتمن په خارج کې هم په یو هیواد کې بل هیواد کې که نه بالکل اکثره تقریبا ډېره فیصدي د خلک چې دوی هغه په خارج کې دي. دلپریو ځوانانو سره ملګرو سره مو وعده کړې وه چې دوی به رسوي یوه مازدیګري خپرونه به جوړوو نو دا دی روغلو بس قربان د شم سلامت ده میږیتونه ډېره مننه کو ښه راغلاست یایو خیر اوسه هرکله روشئ خپله ټیم لرئ نه یې لرئ اشتا یو ټیم سپانسر کړی دی د بیدار په نامه سپانسر نه ډېر مصرف کېږي که لږ نه آپ سپانسر پر تړاو لري چې څومره مقصد مصرف کی ته ډېره خرڅ آپ کړې تو ګالاګه مناسبه متوسطه مننه خیر اوسې خوښ شوم چې خبره مې سره وکړه لیدونکو ته دې نوم اویرو پیژنه په اخرو کې ګوهر بیدار یم د بیدار لسه مدیر او تاسو ته مې یار وخت راغلاست یې مننه لسه اعلان دی کې تیر کړو قربان شم سلامت خیر اوسې ماشومان هم دوستانو راغلي دي تاسې یې وینئ دویم ډېر په مینه څه نومېږې څوک عمر سبا کې آئے یہ کوم ځای برمخیلو ته دغه ځای نه څومره مزال ده پخپو لاس منټه 15 منټه برونخیل ته یو نیم ساعت دغه ځای نه ډېر اختیاري دومره لري ده خو مماګونو تر مماګون د دلته دلپریو کې دي. سبا څوم صنف کې پنځم کې آفرین زده کېږي دی خو بس ښې شیبې مشره خدا لوړو نورو کسانو سره به هم خبرې کوو. ځوانه تا ته دې سلام ورسېږي دا لکه چې مو تو دریام ور شوی یاره دریام ور شوی څه روغلی والا خو په خوست کې تاسو ته بهترینه معلومه ده چې کرکټ دی پوره اوس الحمدلله خو بیخي ښه کور شوی ده د کمنټرۍ بش کې یعنی اوس پرمختګ شوی ده لکه کمنټرۍ اوس نور وځي تاسې خیره والا خو کمنټرۍ سې خو سوی په خوست کې نه پرېږدو چې وي واس مو وي په زونای او سره سودا نشته چې مقصد لږه خرڅه کې پیدا کېږي که نه والله چې زه خو داسې یم چې 13 روپیه ولاکه دیر کې ځکه چې د نن سبا وخت دا که نه دا څوک دغه د ټورنمنټ جوړونکي
ټورنمنټ جوړونکي خو ځان خالي ته ووایي چې ملګری مې په هغه ورځ یې ملګری شي نور چې سره یې سره کمنټري وکړو بیا سره رسخات کړو بیا سره وینو نه یعنی نن دلته کمنټري دی پر راغلی نن د کمنټري دی پر راغلی زړه خبره دی لکه چې وکړه والله زړه خبره مې ځکه وکړه چې دا خو یوه ورځ نه ده خپل هغه ریټ وي ته وټاکې ځکه تو بتمن کمنټریز دا وي لوبغاړي به پیژنې دغه بونډرۍ نومونه به دې ځای وي والله که دې ته ته وایي وایې چې مثلا زه چې سمول ته 1000 افغانۍ وخوړم ځکه دې ته وایم خو زه خو ځکه ګزاراوي سره کم چې زین چې کورو مسئولین دي مقصد وړه بنوي لونده بال بنوي زین چې آپ خلی مون خو اسی از ونای نیار سو نو اقتصادي وضعیت بکی دا تباہ برباد ده سوي کوم څه ته لوړي ولا که دې ته وایم په خوست کې خو یو ځای نه د پوتې خاطر لوګار تاسې ورسېده خو لوګار کې ټورنمنټونه جوړیږي ټورنمنټونه جوړ دي ملګری یو دوست خدای ژوندی لري ځان ګوي صحیح نو دلې بیا نه فری روغلای والله خو دومره 13 روپۍ ملويږي مننه خیس به لیدونکو سره به چي شریک والله لیدونکو سره به دا هغه شریک چې مقصد د څومره په یووالي په پرمختګ سي مقصد ګمونه وخولي خوست مقصد یقیني ډول باندې یووالي ته مېلمه پالنې ته ډېره ماده ولایت دی نو موږ د ټولو خوستوالو نه ځانګړې مننه کوو باید مېلمه پالنه یې وکړي د نورو ولایتونو چې خلک ارسي ځکه په خوست کې تفریحي ځایونه شته الحمدلله ښه ترانسپورټ اسانتیاوې اوس رشکوي ته برابره کړې ده خپله رشکې ډېره وره ډېره خپرونه مو رشکا نه جوړه ګڼې والله حقیقت بابا ډېره مننه سلام ښې به ماشومانو ته وایي چې لږ شوته شي خبره نه ماشومانو دا یوه ورځ نه داسې نه وي چې سره تیت په راک مکو بیا ښه نو نورو کسانو سره هم خبرې کوو دوستانو تاسو ګورئ لوبه دلته ډېره په زړه پورې روانه ده او په خوند او رنګ سره عابد صاحب خوښه دې نه ده دغو کسانو سره لږې خبرې وکړو مشره سلام دې ورسېږي لکه پیالې ماتې شوې نه دې ماتې شوې باد شوې نوم دې شامل ګل او ته صابر ته خو لږ مخکې شهیدلی څه چې وغږېږو ته څه نومېږې رؤوف درې سره ملګري انشاءالله لوبه کسه یې که مازدیګر کې صرف چې د سره کېنی خوند وخورو نه لوبه نه خوند وخورلو ملګري انډولونه سره نستیو بس چای وچښلو شودې چای خوند شودو چای شودې چای وچښلی پوتې نه ده داسې یو دوه یاره زه نجلک به پوتې وي تر مځکه یا او کوم ځای نه راغلی یې می خو دغه دلپرې دغه انکلی ده دغې ځای نه دغې ځای لاڼ ځای نه لاڼ ځای نه به شیدو چای پسې روباسي هره ورځ زر څه که داسې وخت نه وخت چې کرکټ وي به ځای وي وخت نه وخت چې د سره بروبار شو ملګري سره بروبار شو باز بیا بنډار جوړ کو یا هو ملګرتي مو څومره وخت کېږي تاسې درو یاره ووته کوله خو به کېږي ووته کوله 15 کېږي که نه 15 کوله او داسې وایي چې کله کله سره خفه کېږي یا که نه یاره نه یو خفه شوي تر اوسه پړه څومره وخت کېږي ته چې دی ملګری یاره دغه اوته کوله کېږي انشاءالله اوته کوله هو څه مصروفیتونه لرئ والا دغه ډرایورون یو ټیل دا ډېر شي ټیکسیونه ټیکسي به ډرایورونه کومه ټیکسي خو زه نه یم نه ولې نه مو موټر خوار یوه ټیکسي په درونه پرو چلاوای نه په درونه پر نه خو مو دا خو دی خو لوړ دی خو ډېره کو دلاته نږدې چلاوای که نه کوبل داسې نور ولایتونو ته نه کوبل ته چلاو کوبل ګردیز تاسو یعنی گزاره روانه ان شاء الله خدای بل دغه روزګار نه خښولې بالکل الحمدلله ته سره شدو شاندې نو شجان کړو ها بخیر ډېر دلور کنه ها بالکل شین چې سره دی لګيږي شدو چې سره دی شدو چې سره لګيږي شنه چې سمونه لګيږي دا فکر کمل ګرو ډېر داسې د مینې د محبت نه ډاکه ملګرتیا دو با سره ولې د لوبه ساري خوان دی وګړه توسې مې ولې ده مننه خیر اوسه بس تو څه اختر ورسې باید شدي څه حواله ختم شوی دا لګه څه شتا کومه ده کومه ده خلی کسو نه نشته لوړ لاړو نورو کسانو سره به هم دلته خبرې اترې کوو کیسې به ورسره کوو او یوه په زړه پورې خپرونه به ستاسې لپاره چمتو کوو دلته چې تاسې ګورئ ماشوم دی په بایسکل باندې څه نومېږي ماشومه ریحان دا څه شی دی لکۍ ده ای چی شو لکۍ دو کومه دی کمرامین مانه ورک شو پکې دې طرف ته به واړو دا چی شو لکۍ ده دا خدای خو خوښې ده که پیدا کړې دي دو دا مو خوښ بایسکل دی خپل ده خو بزي دې وکړه خواښه دې شوه کوم ځای نه راغلی دغه دلپرۍ نه دلپرۍ نه په دا بایسکل سبا کې کوم ځای کې پوس مکتب کې آفرین چې دې زده کړي دي خونده ما ای ماشومه ته ولې خوندې ته ودرې دا ځای کې ودرېږه ته څه نومېږې نجیب الله څوک نجیب الله کوم ځای یې ایسارو یې څومره ښکلې خو لکۍ دې په سره کړې دا چېرته وه
بس د ماشومانو سره تو ځلا ته ودرېږئ خو نه غږېږي دغه لکه چې نورو کسانو سره به خبرې اترې وکړو ځوانانو سره به وغږېږو د دې سیمې له اوسېدونکو سره به وغږېږو دوستانو بس تاسې چې دلته راځئ نو یو جوس کیکونه څه شی پیدا کېږي دا که هډ شته کربا شته شلوله پپسه شته که دشینه شته اوبه شته بشکټ شته چڼ پپړ شته آفرین لاس والا جوس په سودا لاته ضرور هغه پلاس ته څه نوم یې محمد کبیر محمد کبیر څومره سودو په شوي وي ولات مې 3000 ته برسېدلی وي 3000 نن ورځ دا خو ډېره سودو شوې ده چې شی ډېر خارج شواله ولا اوبه ډېر وځي پپړ ډېر وځي هر شی ډېر وځي دې ملګري ډېره سودو دې نه کړې دو ډېره کړې ده که نه چیرې ورې ملګري دی ورنه خو ته یې 120 رکا جامه کا 100 بیا خلاصوه ارڅه وغږېږه څه نومېږې څه نومېږې نوم دې شه ما ټیله کوی ما څه نومېږې نوم دی نوم سلطان سلطان ای کوم ځای ولاد دلپرای دلپورې دغې سیمې دغه سیمه دلپورې چې دی فوټبال ډېر وایي کرکټ ډېر وایي والیبال لوبې ډېرې کوي ولا چې کرکټ ډېر وای د سره شاوت یا ته خپله مینه چې سره دو مو ولا چې کرکټ سره ډېر مینه ده ډېر پټه مارکیز بیټسمن یې بالر یې کمانه چې یو شای مانه دي دا خو خالي تماشا کوي خالي تماشا درته لیدونکو ته به څه شی وایي لیدونکو ته والله کا نرخ میو شای از داوی چې مزدان نه باید یې واټه په دا مکمل د دلپورې ملګري به بیا یې خارج کې به به څه شی ونه یار کمانه چې یو شای مانه دي دا صفه ده دا ودا که نه تو زادی چې زدا مې وای بیا میل ملګری دې ډېر چیرې دي په کوم هېواد کې ولا چې په امریکا کې ډېر دي په امریکا کې یې سوي ته سلام خو به تر سوي ولا چې ټله د سلمینا نکي هله احترامات وړاندې کوو او خدای دا وکړي چې سوتیو دا کله کله زنګ وي چې څه خدمات نو ولا کا سوتلی خو او ادمره دو چې مقصد د و افسکو بس معنا نه خېشه به مشره کاروبار ناراض وي یعنی الحمدلله بیخي خو اخی هر ورځ زر چې ولا چې ټول چې کوم چې غوړي لګا چې نه ته ودو کې دغه چې شي کې ته ودو کې خو پوی نه شماله ته ودو کې سمانا نه چڼ پپړ درکوي خو صحیح شو خېشه به لګا لیار خلاصه کوي ماشومانو لیار خلاصه کوي نورو کسانو سره وغږیږو بیروبار ګڼه ګڼه او د ماشومانو دلته شور ماشور لږ زیاده ماشومان دا چې نه غږیږي خیر ده تو څه دا چې در سره دي نه تر څو دا چې دي دا چې در سره دي خو څه نومېږي اکرم الله کوم ځای ماما پرېږدئ ته لږ مخکې شه ته څه نومېږې ما نوم یحیی دی یحیی دا څومره بیروبار ده نن دا څه ول ده الحمدلله دا د دلپورې ټول خلک دې سر ما ارمنځته شوي دي ځکه چې د کرکټ لوبه ده خپله ته نه وې کې ولا نه ولا زه نه وم کې دا څوک روغلل دا پېژنې دا هغه دی میګه کوم والا دی ملګری دي او بخیرین دا هغه دا شیرونه زادي ترنم کړای شي دو درونه پرونه هرنه ولا لکه چې مهمه وکټه ده خاص ای ولا بزرګ باندې ما شیرینه وایي څه خو زاد دي شیرینه ملاقات داوی بیتونه ټپه سندره یا ولا یو غزال د چا بوته وای زدا څه وده وای اساس وای غزال نه خو ته څه وای تو څه لګ آرام شه آرام څه وای بس کې ټپه ته وای چې کومې وسه ټول په شریکه بیا وسره تو څه لګ لیا کمی سجده ته دی ګار والا ول ویډیو راو د خدای په لوی کرم بکیږي پاکل ګران د زما د جنن مینا دغه مازان بخلص نشم سپین خمی کا په کبلو دروما متمی غو بزمزم دی د جنن وکی منګول منزلی وینا یار دې نه کوم ډارېږم
دلری لری تماشې به دې کومه جنکه سپین ږیره بلور دې مړ شه د ورځې خوب کې د شپې توره نسوتینه یا ډېر صحیح ده ډېر سترګې نری تورول غواړي د ظلم لور پکې کسوړې توشه وینه که یاري کې رغاړې وځه اوس دې ولی اشاره نه کور ورکوینه چک وکړه ورته ډېر دا څه نومېدو څوک ظاهرین ښه غاږې وکړه نه ښې ټپې ویلی ډېر ښکلی طرز او ښکلی کمپوز اوشه لار وکړه لار حاجي ستړی مه شئ خیر خیرې چیرې بس دوستانو د خپرونې وروستۍ شېبې دي دلته دلپوریو ماشومان مانن خپرونې ته نه پرېږدي بیا به تاسې وایې مشره سلام دې ورسېږي وعلیکم السلام محترمه جوړ یې په خیر صحت ښه ده پرې ژوند ډېر ده وسړیه والله خو دغه نه دا ویړکي میړکي دي په دا نومونه درته خوښ دي دا څه لبادو مقصد د دلپوریو ملګري چې ګیله وکړي زه بیا چې دی خپرونې ته زه نه پرېښوم مو خو زړه و چې دا میدان یې بوګر شو پیرر ګډېږو ووړکې لږ څنګ ته شي نه دا څه لبادو وسړیه څه من دورم جوړ دی خو څه کیسې دي څه ژوند سره تېرېږي والله ژوند خو الحمدلله ښه دی دومره ګزاره کوي دریا مور شوی مو تو یاره سخت ته په زړه دي بالکل حساب لکه صحیح ده دغه خلک چې دي پوه شوې نن ډېر خوښ دي اخري فاینل دی که نه چې دغه ته راغلي دي خو فاینل نه تو ته بیا ډېر خوښ دي ډېر د مینې نه ډک دی دا د دلپوریو ملګري ځوانان حتی ماشومان ټول د مینې یوه نمونه ده او ډېر خوند مې واخیستو نن خپرونه بل مو وعده وسره کړې وه چې زه به رسم خو رضا کې فرصت پیدا نه شو بس ډېره مننه ژوندی اوسئ لیدونکو ته به څه شی وایې والله لیدونکي ته به څه وایم ته یې وښیه ټپه وي بیت وي زمزمه وي شعر وي هغه د وایي چې بدشاهان به ملنګان شي وخت به راشي ملنګان به بدشاهان شي وخت به راشي نره دا وي که نه وي ډېر صحیح دا د خپلو کسره یاره پته یې لګېږي نه چې خپل مو که چا نه مې غلا کړی و څنګه ملګری دې څه نومېږي حمید خپله ځون مې ته څه نومېږي حمیدالله دا یې څه نومېږي دا رسول محمد ګیلامان مو چې نوم یې دې نه ډېر نه نه بېلر نه یېرېږي خدای دا وکړي چې دا په رښتیا کړتې سي که دروغ وي هم ګیلامان صاحب خوند یې وکړو ډېره مننه فکر کوم بازي هم لکه لوبه مې ډېره مننه چې ته راغلی ډېره مننه دوستانو د دلپوریو په سیمه کې زموږ د نن مازدیګر د خوست مازدیګري خپرونه همدومره وه چې تاسې راسره ولیدله تر بلې خپرونې ما سعزاد شاه نن په کمره کې راسره عابد صاحب و اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ